نن سبا که تاسو ګورئ زیاتره خلک خپل موبایل د شپې چارج ته چې ورته هغې ته ویلی شي اوور چارجینګ، یعنې خپل موبایل د شپې چارج ته کیږدي سهار راپاسې هغه پولي. نو دې د وجې زموږ د موبایل بیټري چې کومه ده ایکسپلوډ کېدی شي، مطلب داسې مکمل ساده موږ وایو دا بلاست وي، وچ وي، دا کېدی شي یا داسې نور انفارمیشن. نو په دې باندې تاسو ټوټل روغه ویډیو جوړوم د موبایل د بیټري د ایکسپلوډ کېدو وجې تاسو ته ټول وایم دا ولې ایکسپلوډ کېږي او موږ د شپې موبایل چارج کولی شو او که نه شو. تاسو ټول انفارمیشن درکوم ټول نه مخکې ساده خبره موږ د شپې موبایل چارج کولی شو که نه شو. نو کوم زړې ماډلې چې کوم وختنۍ موبایل به چې موږ یوز کولی سامسنګ ډوز یا داسې هغه وختنۍ ماډلې، نو هغه تاسو بالکل د شپې نه شئ چارج کولی ځکه چې هغه اوور چارجینګ نه سپورټ کوي. کله چې هغه فول شي بیا هم هغه نه سټاپ کېږي، چارجینګ ته روان د هغې د وجې هغې بیټري ګرمه شي، هغه بالکل داسې ایکسپلوډ کېدی شي چې د هغې نه هغه حادثه جوړېدی شي. بیا اوس دا کومې نوي موبایل چې دي فار ایگزامپل اوس موږ نن سبا کې یوز کوو ټیکنو، انفینکس، ویو، اوپو یا د سامسنګ نوي ماډل راځي. د څونه موبایل چې دي نو که تاسو د شپې چارج کوئ یعنې اوور چارجینګ تاسو کوئ د شپې کې دا فول شي، دا ډایرکټ ډسکنیکټ شي، دې ته هېڅ مسله نه رسوي. که تاسو شپې چارج کوئ کوشش دا کوئ چې د موبایل چارجر او کیبل خپل وي، بیا بالکل هېڅ قسم چانسز نشته چې دې بیټرۍ ته څه لږ ضرر ونتي مسله هم پېښه شي. بیا نور داسې 8 وجې تاسو ته زه وایم چې د هغې د لاسه د موبایل بیټري چې کومه دی دا چوي بلاست کېږي مکمل اور داخلي. تاسو 8 وجې زه په دې ویډیو کې دا د موبایل کې ما سره درکړي تاسو ته وایم. تاسو په دې سکرین باندې ښکاري هم دلته تاسو ګورئ زه درته هم یوې وجې وایم. ګوره دې ویبسایټ دې 8 وجې ورکړي دي چې که دا غلطیان تاسو کوئ نو ستاسو موبایل بیټري چې کوم دا هېڅ قسم هېڅ ټایم ایکسپلوډ کېدی شي. ګوره دلته کې تاسو ته وګورئ تاسو ته د فرسټ اپشن ښیم که تاسو په بیټرۍ کې دی ښایي چې یار فزیکلي ډیمیج راشي. اوس اکثر په بیټرۍ کې دوکاندار لګیا دی، تاسو پکې په خپله داسې لګیایي، هغه کې څه پیچکا څه پکې لګیایي یا داسې څه پکې کوئ نو مکمل په دغه ټایم کې ستاسو موبایل بیټرۍ ایکسپلوډ کېدی شي، مکمل چاودی شي. بله یوزینګ تھرډ پارټي چارجز دی وایي چې که تاسو د موبایل څخه خپل چارجر راځي، که زما سره دا ټیکنو موبایل دی همدې سره کمپنۍ د سایډه چارجر راغلی نو که دا وایي که تاسو چاته کې کومه لوکل چارجرې چې وي تاسو یوز کوئ نو دا کېدی شي تاسو موبایل بیټري ایکسپلوډ شي او شي ځکه چې هغې هېڅ پته نه لګي. بل زه تاسو ته وایم تاسو کله چې چارجر آلی په بازار کې تاسو ګورئ تاسو موبایل والټیج ته ګورئ په بیټرۍ باندې منشن کړی دا دونه اولټ دي ته بجلي پکار ده، دونه چارجینګ ته پکار دی. اکثر موږ نه شو ډېر تیز چارجر ولرولو پاس په هغې باندې چارج کوو نو هغې د وجې بیا بیټري چوي ایکسپلوډ کېږي. تاسو ګورئ که چارجر سلو والی څه مسله نه، خو د هغې ولټیج نه ولا تیز ونه لګي دا موبایل بیټرۍ باندې لیکلي چې دونه وولټ پکار دی. تاسو هغه چارجر اخیستو کله چې بازار ته چارجر آی نو هغه کیفیر ګورئ. دوس لیکلي اوور نایټ چارجینګ کومه خبره چې ما په ویډیو په سټارټ یې وکړه هغه دا ده چې که تاسو ګورئ که تاسو موبایل د شپې چارج کوئ شپې چارج ته دی نو په هغې د ایکسپلوډ کېدی شي. خو څنګه چې ما تاسو ته وویله چې اوس کومې نوي ماډل دي کومې نوي موبایل راځي نو هغه نه ایکسپلوډ کېږي، هغه په خپله د چارجر نه ډسکنیکټ کېږي. خو چې کومې زړې ماډل دي تاسو اوس هم یوز کوئ نو هغه ایکسپلوډ کېدی شي د شپې تاسو به هغه بالکل چارج ته نه ږدئ، خاص کر داسې ګرمۍ په موسم کې چې هغې بیټري ډېره زیاته ګرمېږي. بیا بل ریزن ښایي چې موبایل کم پروسیسر یو اکثر په موبایل تاسو لګیا یار څوک په گیمینګ کې هغه ډېر زیات ګرم شي مکمل دا موبایل ګرم شي او ټمپریچر دا ډېر سیوا شو بیا هم په گیمینګ لګیو پروسیسر ډېر زیات هیټ شي او ډېر ګرم شي هغه وجه د بیټري ایکسپلوډ کیږي. بل اپشن دی دلته څه ښودلی دی تاسو ګورئ اکثر موږ موبایل داسې راواخلو کیدو داسې کیدو په ګاډي کې کیدو نو په ګاډي کې موږ کله خپل موبایل کیدو هغه شیشې باندې نور لګي او هغه ډېر تیز په شون چې کله نور ولګي ډېر تیز بیا موبایل سیټ ته راځي. نو که دا موبایل چې ته په سویچ بورډ کې پروت یا په سیټ کې پروت وي او دا اکثر غرمه ټایم کې پروت وي مازدیګر پورې کې دی موږ سهار کیدو او ګاډه ټایم پورې ولاړي نو په هغه ټایم کې د نه غټه حادثه جوړېدی شي بالکل ځکه چې هغه شیشه چې کوم وي هغه نور ډېر تیز ریفلیکټ کوي د موبایل ته نو دې بیټرۍ ته ګرم شو دا ایکسپلوډ شي. نو په دې وجه تاسو په ګاډي کې چېرته هم داسې موبایل کولاو مګ د چې راوین ډایرکټ نور لګي دا یو وجه دی ایکسپلین کړله. بل یو اپشن ورکړی چې اکثر موبایل وي زموږ سره بوته ور دغه شي ورولي غورځېږي یا ته اوبه ورشي نو په ټایم کې ته موبایل تاسو ډایرکټ بندوئ دلته اکثر چې اوبه ورشي نو په ټایم کې هم د دې بلاست کېدو خطر وي. تاسو ګورئ پخوا نه مخکې به چې کوم موبایل وي بیټرۍ به ترې درې کېده نو چې کله به لون شو هغه د بیټرۍ درې کړه او کې به یې ښودو نو اوس خو دې نه بیټرۍ نه ریموو کېږي خو کله هم تاسو موبایل اوبو ته ورځېږي تاسو هغه ډایرکټ رالی د موبایل نه داسې پاور اپ کوئ او ډایرکټ کېږدئ څه ټایم پورې بیا وروسته تاسو هغه رالی بیا یوز کوئ ځکه چې کله ته اوبه ورشي نو هغه ټایم کې هم د دې پته نه لګي دا بلاست کېدی شي.
بل دا د ساده لیکلي چې اکثر پکې بیټرۍ کې داسې موږ لګیایو پیچکش هم پسې راغسته چوریم راغسته موبایل کولاوره کولاو زموږ سره بیټرۍ سره زګونو سره ولګي پیچکش وي یا چوریم راغستې لګیایو پکې د هغې وجې چې هم دا موبایل بیټرۍ چې کومې دا بلاست کېږي او بل لاست وجې دا په دې دلته منشن شوي هم نه تاسو داسې ووایم چې اکثر تاسو د موبایل نوي اکثر وریم کس د موبایل راغوزار کې ځمکې ته نو په هغه ټایم کې هم د دې موبایل بیټرۍ بلاست کېږي دغه یو څو وجې دي چې د وجې د موبایل بیټرۍ مکمل بلاست کېږي اکثر ته غټې حادثې جوړې شي تاسو دې نه بالکل احتیاط کوئ دا یو څو خبرې نصیحت ساتئ نو ویډیو مخکې بل ملګرو سره شیر کړئ چې دا انفارمیشن موبایل نن سبا کې هر یو کس یوز کوي چې هغو ته هم دا انفارمیشن ورسي او د دې خبرو نه هغو احتیاط وکړي نو امید لرم ویډیو مو ستاسو خوښ شوي لایک هم کوئ ویډیو انشاءالله ملاقات کېږي بل نوي ویډیو کې د لوی الله په امان